بله مولوي صاحب د مفتي صاحب تاسې وړاندې یادونه وکړه چې د سربازانو هغه لباس او کارتون او دا به چې دی دا به جدا کېږي چې د هر یو ارګان هغه سرباز پېژندل کېږي. یو بله مهمه مسله چې نن د البدر قل اردو 300 سرتیري تقریبا فارغ کړي دي. موږ که وګورو تېره ورځ د افغانستان په مختلفو قل اردوګانو نه زیات سربازان فارغ شو. نوي کسان چې نیسئ معیار به کومې وي؟ معیار یو خو موږ دلته د تصفیه الصفوف کمیسیون لخوا څخه جدولونه لرو. دا لکه فیلټر داسې ده، تر دې ایستل کېږي، په دې کې راجستر کېږي. همداراز همدغه او د پیژند ریاست فعال ده، هغه خپلې همداراز فورمې ورته لري. دا فورمې چې اوس په دې کې د تضمین او دغه شان مسایل هم راځي پکښې، څوک یې تضمین کوي، څوک یې درته معرفي کوي، او همداراز د ده مشخصات هم پکښې لیکلي وي. له هغه څخه وروسته به بیا د دوی د جذب پروسه په اردو پولیسو همداراز استخباراتو کې پیل کېږي. یو مهمه مسله چې د ولس سره ډېر زیات تشویش دی په تېر نظام کې، که په دفاع وزارت کې او په کورنیو چارو وزارت کې او یا د استخباراتو په لوی ریاست کې ځینې کارمندان چې دي هغه راغوښتل شوي دي، ولې ځینې کارمندان اوس هم په کور باندې دي. د دې لپاره مو پلان څه شی دی؟ پلان واضح ده. موږ د ملي دفاع وزارت لخوا څخه چې موږ کله کاري پرسونل راغوښتی، حتی بیخي غټ تعداد باندې خلکو کار کاوه، مسلکي کسان، موږ داسې وویل چې فعلا د اوس دپاره دي اداري تخنیکي خدماتي مسلکي پرسونل راشي. نو هغه رالو هغه موظف کړو، هغه خپل کار پیل کوي او په ورځني ډول باندې خپلې چارې ترسره کوي. امارت ټولو ته ویلي دي په وضاحت باندې چې هیڅ چا د انفکاک، د هیڅ چا د منفک کولو او له کاره څخه د ګوښه کولو اراده نه لرو. فقط معطل دي هغه کسان چې نه دي راغلي تر اوسه پورې یا نه دي راغوښتل شوي، معطل دي. ځکه امارت خپل توان ته ګوري چې په څومره اندازه باندې دوی دا خپل مامورین معاش ورکولی شي، په کومه اندازه باندې امکانات برابرولی شي. فعلا خو تاسې واورېدل مالیې وزارت ته اعلان وکړ چې موږ خپل دا اوس کاري پرسونل چې ده په ټولو وزارتخانو کې دې ته معاش ورکولی شو. ملي دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او